د پښتون ون ټي وي ټولو لیدونکو السلام علیکم، وخت بخیر. ملګرو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. د افغانستان کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي هغه پولیس یې نیوله چې د پاکستان ویزې غوښتونکي کسان یې وهلي ټکولي دي او نامناسبه رویه ورسره کړې. له نن ګهیځ راهیسې په خواله رسنیو کې یو ویډیو لاس پر لاس کېده چې پکې یو پولیس افسر ځینې کسانو سره د تاوتریخوالي په حالت کې لیدل کېږي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د پاکستان سفارت خوا کې د ویزې غوښتنلیکونه وړاندې کولو لپاره یو ځای شوي چې یو پولیس افسر له سپکو سپورو خبرو وروسته یو سپین ږیری سړی پورې وهي او پر ځمکه ولي. د دغې ویډیو په تړاو پر خواله رسنیو د ګڼ شمېر افغان کارونو غبرګونونه راپارېدلي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت اوس د دغه پولیس افسر د نامه او د دندې له یادولو سره ویلي چې نیول شوی ده. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه افسر پیژندل شوی دی او جدي قانوني چلند به ورسره وشي. د پاکستان سفارت ته هره ورځ لسګونه کسان د ویزې له غوښتنلیکونو سره ورځي او د سختې ګڼې ګوڼې په حال کې تر ساعتونو پورې انتظار کوي. له دې مخکې د تیر کال دسمبر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و د خلکو د شکایتونو او د نظارتي ټیمونو د راپورونو پر بنسټ یې په کابل کې د پاکستان سفارت ټول امنیتي پرسونل له دندې ګوښه کړی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي هغه مهال ویل له دې پولیسو شکایت شوی و چې ګواکې د پاکستان د ویزې اخیستلو په برخه کې له خلکو بډې اخیستې. له دې وړاندې هم په ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د پاکستان ویزې اخیستو په برخه کې د فساد او بډو اخیستو رپوټونه خپاره شوي وو.